مثبت ژوند. قدرمن اوریدونکو ستړي مشئ د مثبت ژوند یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. د عزت نفس د ډیرولو لارې چارې. له دې چې د ځان په اړه څه ډول فکر کوو هیڅ هم اړین نشته. د ځان په اړه مثبت فکر کول دا چې یو څوک یو څه کوو او تر ټولو مهم دا چې آیا له ځانه سره مینه لرو که نه. هغه څه دي چې په اوسني وخت کې ډیر کم تر سترګو کیږي او تر سره کیږي. ډیر کله موږ له داسې پیښو سره مخ کیږو چې پر ځان باور مو له لاسه ورکوو او د ځان په اړه هیڅ ښه احساس نه لرو. خو که مو د عزت نفس د نشتون یا کموالي پیښه اوږد مهاله کیږي، روغتیا ته مو ګواښ پیښوي او له ژوند څخه مو خوشحالي اخلي. ماریا ریوینسون وایي هیڅوک نشي کولای بیرته هر څه له سره پیل کړي، خو کولای شي هر څه له همدې اوسه پیل کړي او یو په زړه پورې پای ته لاره ومومي. په دې خپرونه کې مو درته د عزت نفس ډیرولو پر لارو چارو چې ستاسو د غوره شخصیت لامل کیږي معلومات راغونډ کړي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په اصل کې عزت نفس زموږ له لوري زموږ د خپل ځان په اړه نظر او آن ته ویل کیږي. کله چې له لوړ عزت نفس څخه برخمن وو نو د ځان او په ټوله کې د ژوند په اړه به مثبت فکر لرو او په دې به توانیږو چې د ژوند له لوړو ژورو په بریالیتوب تیر شو. خو کله چې بیا د عزت نفس له ټیټې کچې برخمن وو د ځان او ژوند په اړه به منفي لیدلوری لرو او تل به د نیوکې په حال کې وو. همداراز به د هغه ستونزو په مقابل کې چې د ژوند په اوږدو کې ورسره مخ کیږو او ترڅنګ یې د عزت نفس له ټیټې کچې سره لاس او ګریوان وو نو د ناتوانۍ احساس پکوو. اوس پوښتنه دا ده چې کوم څه د عزت نفس د کمښت او یا له منځه تللو لامل کیږي. په غالب ګمان د عزت نفس د کمښت ستونزه د کوچنیوالي پر مهال رامنځته کیږي. خویندې، ورونه، ښوونکي، خپل خپلوان، والدین، اوان رسنۍ موږ ته رنګارنګ مثبت او منفي پیغامونه رالیږدوي. په ځانګړي ډول هغه پیغام چې پکې راته وایي تاسو په کافي ډول هوښیار او تکړه نه یاست. دا پیغام مو د نورو په پرتله ډیر په ذهن کې پاتې کیږي او ژور اغیز کوي. ښایي ځینې ستونزې او بدې حادثې لکه سټریس، سختې ناروغۍ او یا د نږدې خپلوانو له لاسه ورکول د انسان په عزت نفس منفي اغیز پرې باسي. په دې موضوع کې ښایي د شخصیت هم مهم رول ولوبوي. ډیری خلک د منفي لیدلوري درلودلو ته زړه کوي او ترجیح ورکوي، خو ځینې نور بیا په دې برخه کې له لوړ فهم او درکه برخمن وي. خلاص ذهن لري او نورو ته د ستونزو په مقابل کې د مبارزې غوره بیلګه وي. آیا پوهیږئ چې د عزت نفس ټیټه کچه زموږ پر شخصیت منفي اغیز پرې باسي؟ هغه منفي تفکر چې له مخې وایو زه ښه نه یم لامل کیږي داسې یو څه ترسره کړو چې پورته ذکر شوې جمله په اثبات ورسوو. د ګلاسکا پوهنتون د ټولنیزې ارواپوهنې استاد پریس ویلیام وایي د عزت نفس ټیټه کچه د خلکو عاداتو ته داسې بدلون ورکوي چې په ډاګه کړي څو دغسې شخص د ورسپارل شوي کار د ترسره کولو وړتیا نه لري یا هم یو بریالی کس نه دی. که د عزت نفس پر ځان د باور له ټیټې کچې برخمن وي ښایي په ټولنیزو ناستو ولاړو کې د ګډون توان نه لرئ، د نوښتونو وړتیاوې به نه لرئ او د هغه کارونو د ترسره کولو به تېښته کوئ چې یو څه ستونزمن وي. ډاکټر ویلیامز وایي له ستونزو او ستونزمنو کارونو تېښته ښایي لنډمهاله هوساینه درکړي، خو د وخت په تېرېدو دغه چاره کیدای شي ستاسو په زیان پای ته ورسي، ځکه ستاسو پټه ویره او ډار نور هم غښتلی کوي. دا کړنه تاسو ته بې ګټې قانون درښیي. له بېلابېلو موضوعاتو سره د جوړجاړي او له ستونزو سره په اورین تندي د مخ کېدو یوازینۍ لاره د پورته ځانګړنې نه خپلول دي. د عزت نفس له ټیټې کچې سره ژوند کول ستاسو روان له روغتیایي ستونزو سره مخ کوي او د ډیرو نورو ناروغیو لکه سټریس او ژور خفګان لامل کیږي. ځینې وخت کېدای شیان تاسو په مخدره توکو باندې د روږدي کېدو تر بریده ورسوي. په دې برخه کې تر ټولو لویه پوښتنه دا ده چې څه ډول کولی شو لوړ عزت نفس ولرو؟ پر ځان د لوړ باور او غوره عزت نفس د لاسته راوړلو په موخه باید هغه منفي تفکرات چې د ځان په اړه یې لرئ لومړی تشخیص او بیا یې د له منځه وړلو په موخه لاس په کار شئ. ډاکټر ویلیامز وایي تاسو مو لومړی باید خپل باورونه په ګوته کړئ او دا ځان ته جوته کړئ چې آیا څه ډول مو ترلاسه کړي او ولې پرې باور لرئ. وروسته بیا د هغه څه په اړه د اسنادو او شواهدو پر راټولولو لاس پورې کړئ چې دغه باورونه مو تر پښو لاندې کوي. هغه منفي فکرونه چې د ځان په اړه یې لرئ
زده یې کړئ. د بیلګې په ډول ښایي له ځانه سره دا جمله تکرار کړئ چې د یوې نوې دندې د ترلاسه کولو وړتیا په ځان کې نه وینم، یا داسې ووایئ چې هیڅوک تاسو ته ارزښت نه درکوي. په داسې وخت کې ډاکټر ویلیامز وړاندیز کوي چې دا ډول فکرونه او اندونه په ګوته وروسته په یوه ټوټه کاغذ ولیکئ او له ځانه مو وپوښتئ چې آیا د دغه ستونزو اصلي سرچینه څه ده او له کله نه منځته راغلي. وروسته بیا د هغو شواهدو په لټه کې شئ چې دغه باورونه ګواښي. د عزت نفس اوسنۍ ټیټه کچه ښایي په کوچنیوالي کې د ځینو پیښو له کبله وي، خو که په هر سن کې وی تاسو کولی شئ وده وکړئ او د ځان پیژندنې په موخه مو نوې لارې چارې ولټوئ. په دې برخه کې ځینې نورې لارې چارې هم شته چې پرې بحث کوو. د عزت نفس د ډیرولو په موخه مثبتې اړیکې ټینګې کړئ. که پوهیږئ چې له یو چا سره ناسته ولاړه درڅخه خوشحالي اخلي، نو کوښښ مو دا وي چې د خپل وخت لږه برخه د هغه سره ملاقات ته ځانګړې کړئ او دا چې ورته ووایئ د هغه د چلن او خبرو د اورېدو پر مهال څه ډول احساس کوئ. هغه اړیکې له لاسه مه ورکوئ چې مقابل لوری مو مثبت لیدلوری لري او تاسو تاسینوي او هڅوي مو. په خپل ځان مو مهربانه اوسئ. ډاکټر ویلیامز وایي پر خپل ځان مو مهربانه اوسئ. دا په دې معنی کله چې پر ځان نیوکه کوئ پر ځای مهرباني او ملایمت ته ترجیح ورکړئ. داسې فکر وکړئ که یو نږدې دوست مو په داسې یو موقعیت کې وجود درلودای، نو آیا په مقابل کې به یې ستاسو عکس العمل څه و؟ ځکه په داسې یو حالت کې د ځان په پرتله نورو ته غوره او د نصیحت په ډول مثبتې مشورې ورکوو. زړور او قاطع اوسئ. قاطع اوسېدل په دې معنی چې د نورو نظرونو او اړتیاو ته د احترام په سترګه ګورئ او له هغوی هم بالمثل تمه ولرئ. د دغه ځانګړنې د خپلولو په موخه باید د هغه کسانو پر پلونو لاړ شئ چې قاطع وي او کړنې تکرار کړئ. د هغه کسانو کړنې چې تاسو یې تاسینوئ ځان ته نقل کړئ. دا چاره تر هغه ترسره کړئ څو چې نښې نښانې مو په خپل ځان کې نه وي حس کړي. ځینې وخت د نه له کلمې ګټه واخلئ. هغه کسان چې د عزت نفس له ټیټې کچې سره مخ دي فکر کوي چې ټول عمر باید هو ووایي، ان هغه وخت چې له ورسپارل شوي کار سره هیڅ ډول خوښ او راحت نه وي. دا چاره لامل کیږي څو تاسو په یو قهرجن، بېمینې او تر فشار لاندې شخص بدل کړي. ډیر کله که د نه کلمه هم وکاروئ ستاسو په اړیکو کې ستونزه نه رامنځته کوي. کولی شئ دا کلمه په غیر مستقیم ډول خپل مخاطب ته ورسوئ څو ستاسو پیغام ترلاسه کړي. تل په یاد لرئ د هر بریالي کس تر شا یوه نړۍ نابریالی عمر موجود وي. اوریدونکو نننۍ خپرونه مو همدومره وه. تر بیا ښه وخت.